السلام علیکم درنو زده کوونکو، هیله لرم چې ټول به روغ او صحتمند اوسېږئ او خوشحاله یم چې بیا هم تاسو په درانه چوپړ کې حاضر یم او دا ځل مو د مثلثاتو په برخه کې ویډیوګانې جوړ کړي دي، ځکه د کانکور په برخه کې له دې نه ډېر سوالونه راځي او ډېر زده کوونکي د مثلثاتو په برخه کې سوالونو سره په مشکلاتو کې بند کېږي او سوالونه ډېر وخت نشي حل کولی. نو د دې په خاطر د ساینسي علومو زده کړې اکاډمۍ بیا هم غوښتي دي چې تاسو ته د مثلثاتو په برخه کې ویډیو چمتو کړي. درنو ملګرو، مخکې له دې نه چې ویډیو شروع کړو نو لومړی زموږ د یوټیوب چینل در سره سبسکرایب کړئ که سبسکرایب کړی مو نه وي، او زموږ سره د فیسبوک په پاڼه کې هم ملګري شئ. مثلثاتو لومړی درس دی چې موږ یې شروع کوو. د مثلثاتو په لومړي درس کې شامل موضوعات راځو. لومړی ګورو، اوله موضوع ده د مثلثاتو پیژندنه، دویم موضوع مثبتې او منفي زاویې، دریم موضوع د زاویې اندازه نیونه یا اندازه‌ګیري، څلورم موضوع د شپېتو برخو سیستم، پنځم موضوع درجه څه ده او شپږم موضوع مثالونه جمع حل، یعنې هغه مثالونه حل کوو. لومړی راځو د مثلثاتو پیژندنې ته چې مثلثات څه دي. تعریف: هغه علم چې مثلث او د مثلث برخې مطالعه کوي او د مثلثاتو د علم په نوم یادېږي. یعنې او یا بل تعریف دا دی چې د مثلث او د مثلث د برخو د اندازه‌ګیرۍ علم ته د مثلثاتو علم ویل کېږي. سمه د تعریف ممکن سخت وي او یا موږ اخذ نشو کړلی، په شی باندې پوه نشو، نو په دغه جدول کې به موږ خپله تعریف زده کړو په ډېر ښه ډول سره. مثلثات له دوو کلمو څخه اخیستل شوی دی چې لومړی کلمه ده ټرایګون. ټرایګون د مثلث په معنا دی او یا هم درې کونجي، او دویم کلمه ده میټرون. میټرون هم د اندازه‌ګیرۍ په معنا. نو موږ مطلب اخلو چې مثلثاتو علم هغه علم دی چې د مثلث او یا د مثلث د برخو څخه اندازه نیونه کوي، او د مثلثاتو لاتیني او انګلیسي نوم چې دی هغه ده ټرایګونومیټري. بله موضوع چې موږ باید زده کړو هغه ده مثبتې او منفي زاویې یا مثبت او منفي زاویې. په مثلثاتو کې زاویې په دوه ډوله دي، یعنې موږ په هندسه کې هم زاویې په اړه په راتلونکو ویډیوګانو کې درسونه لولو. راځئ د مثلثات برخه کې ویل شي چې مثلثاتو کې زاویې په دوه ډوله دي. لومړی چې دا هغه مثبت زاویه ده. مثبت زاویه کومه زاویه ده؟ هغې زاویې ته ویل کېږي چې د ساعت د عقربې خلاف وي. یعنې وګورئ، کله چې موږ دغه ساعت په نظر کې ونیسو نو د ساعت دغه ثانیه‌ګر چې دی دا دې خواته راځي، خو مثبته زاویه چې ده هغه بیا دا رقم ده چې دغه زاویه چې ده دا د ساعت د ثانیې یا د عقربې مخالف جهت اړخ ته ځي. یعنې راځئ روغ به یې تشریح کړو. یعنې که دا رقم په نظر کې ونیسو چې که دا د ساعت ثانیه‌ګر وي، ساعت ثانیه‌ګر دې خواته تاویږي، سمه ده. خو په مثلثاتو کې مثبت زاویې اړخ چې دی هغه بیا دې خواته تاویږي، سمه ده. هیله لرم چې زده کړی مو وي. دویمه زاویه چې ده هغه ته منفي زاویه. منفي زاویه څه ده؟ هغې زاویې ته ویل کېږي چې د ساعت د عقربې همجهته وي. یعنې څه؟ فرضاً بیا د ساعت په نظر کې نیسو، دا ساعت کوم اړخ ته ځي؟ دې اړخ ته راځي، سمه ده. ساعت دې اړخ ته راځي. موږ ویل چې مثبته زاویه هغه ده چې د ساعت د عقربې مخالف وي، یعنې دې خواته ځي. خو بیا منفي زاویه هغه زاویه ده چې د ساعت د عقربې سره همجهته ځي، یعنې دې خواته ځي. دې ته منفي زاویه ویل کېږي په مثلثاتو کې. او یا هم دغه تصویر کې ګورو، دا زاویه ګورئ تاسو، دغه ګورئ دا دې خواته راځي، سمه ده، دې خواته. نو دې ته منفي زاویه ویل کېږي. او مثبت زاویه موږ چې په بل تصویر کې ولیدله، فرضاً دا مثبت زاویه په نظر کې نیسو، هغه دې اړخ ته تلله. هیله لرم چې دا برخه مو هم زده کړې وي. بله موضوع چې باید زده کړو په دې درس کې د زاویې اندازه نیونه یا
اندازه‌ګیري ده. زمونږ په ورځني کارونو کې هر څه د اندازه‌ګیرۍ په مطابق ترسره کېږي. یعنې کوم کارونه چې موږ کوو ټول په محاسبه ترسره کېږي. لکه زه به تاسو ته یوه بېلګه در وښیم. کله چې موږ په دوکان کې هم ورځنی سودا پلورو، هغه هم د دوکان حسابي ورسره کوو، او یا هم که بیرته سودا اخلو په حسابۍ سره اخلو، او یا هم داسې نور شیان په اندازه‌ګیرۍ ترسره کېږي. په ریاضۍ کې هم د زاویې اندازه‌ګیري ترسره کېږي، چې د زاویې اندازه‌ګیري په مثلثاتو کې او په ریاضۍ کې موږ په دریو سیستمونو کې د مطالعې لاندې نیسو. راځئ چې دا سیستمونه وپېژنو. لومړی دا د شپېتو برخو سیستم چې په ننني درس کې لولو، او دوه نور سیستمونه په راتلونکو درسونو کې لولو. د شپېتو برخو سیستم کې د زاویې د اندازه‌ګیرۍ واحد درجه ده، او دا سیستم د دې لپاره د شپېتو برخو سیستم په نوم یادوي چې د واحداتو تفاوت او فرق د یو بل سره شپېته دی. مطلب دا چې مخکې له دې چې دا مطلب تاسو ته بیان کوم، یو ځل دغه نوټ هم له ځان سره ونیسئ چې دا سمبولونه ډېر اړین دي په مثلثاتو کې. که چیرې مو دا سمبول د کوم عدد په سر ولولو، دا د درجې سمبول دی. دغه سمبول که دغه مو د کوم عدد په سر ولولو، نو دا د دقیقې سمبول دی، او که دا مو ولولو دا سمبول، نو دا د ثانیې سمبول دی. هیله لرم چې دا مو زده کړي وي. او د شپېتو برخو سیستم ته راځو. بیا هم یعنې فرق دا دی شپېته. یوه درجه څو دقیقې؟ 8 دقیقې کېږي. ولې؟ ځکه چې درجه نسبت دقیقې نه غټه ده، غټ واحد دی. یوه درجه 8 دقیقې کېږي. مونږ ویل چې فرق 8 دی. نو په دې خاطر بیا یوه دقیقه څو ثانیې کېږي؟ 8 ثانیې. آفرین. یعنې مطلب باندې هیله لرم چې پوه شوي وای. فرق 8 دی. ګوره یوه درجه 8 دقیقې کېږي، خو بیا یوه دقیقه هم 8 ثانیې کېږي. درجه څه ده؟ بله موضوع چې موږ باید زده کړو. تعریف ته راځو. د یوې دایرې 380 برخې ته درجه ویل کېږي. یعنې که موږ د یوې دایرې محیط په مساویانه توګه په 380 برخو وویشو، نو د 380 برخو څخه یوې برخې ته یې درجه ویل کېږي. او یا دا چې د یوې قایمې زاویې 90 برخې ته درجه ویل کېږي. نو سمه ده، غواړو چې په دې مطلب باندې په ښه ډول سره پوه شو. نو لاندې مثال په نظر کې نیسو. ګورئ دغه دایره په 4 برخو وویشل شوه. دا هره زاویه چې ده، هره زاویه دا قایمه زاویه ده، او قایمه زاویه 90 درجې وي. نو دایره که موږ په 4 برخو وویشو او یا په قایمو زاویو وویشو، نو د هرې قایمې زاویې یوې برخې ته درجه ویل کېږي. او یا هم که چیرې دغه دایره په 380 مساویانه برخو سره وویشو، نو د 380 مساویانه برخو څخه یې همغه یوه برخې ته څه ویل کېږي؟ یوه برخې ته یې درجه ویل کېږي. هیله لرم چې په دا باندې هم پوه شوي وای. د 80 برخو سیستم قیمتونه یو ځل بیا هم غواړم تاسو ته در وښیم. د 80 برخو سیستم قیمتونو کې دا قیمتونه دي. یوه درجه 8 دقیقې کېږي، یوه دقیقه 8 ثانیې کېږي، او بیا یوه درجه 3600 ثانیې کېږي. اوس فعلا تاسو به یوازې دا میخانیکي حفظ کړئ، خو په سوالونو کې به تاسو خپله بیا قیمتونه پیدا کړئ. یعنې که درکړلی شي 250 درجې 100 دقیقې کېږي، یا دې نه غټ مثالونه، دا به موږ تاسو ته په تخنیکي بڼه در وښیو. کولی شو چې په دغه فرمولې سره یې هم حل کړو، چې هر یو ته مخرج 8 ونیسو او یوازې ثانیې ته 3600 ونیسو. خو راځو د حل طریقې او میتود سره اشنا کېږو. یا دغه ته راځو. که غواړو چې په دې برخه کې سوالونه حل کړو، یعنې د 80 برخو په سیستم کې، نو د لاندې طریقې څخه ګټه اخلو. که غواړو چې غټ واحد په کوچني واحد بدل کړو، نو له 80 سره یې ضرب کوو. مطلب مو د غټ واحد څخه دا دی، یعنې درجه چې ده نسبت د دقیقې نه غټه ده، او بیا دقیقه چې ده نسبت د ثانیې نه غټه ده. خو که غواړو چې همدغه درجه په دقیقې بدله کړو، یعنې په دقیقې سره بدله کړو،
نو د چی سره ضربو د شپیتو سره ضربو او ولې ځکه تفاوت او فرق شپیته دی او که غواړو چې دقیقه په ثانیه بدله کړو نو بیا هم د شپیتو سره یې ضرب کوو سمه ده د شپیتو سره یې ضرب کوو ګورئ یعنی که موږ ته دقیقه راکړل شي چې 40 دقیقې څو ثانیې کېږي دا هم د شپیتو سره ضرب کوو ولې ځکه چې غټ واحد که وغواړو په کوچني واحد بدل کړو نو د شپیتو سره یې ضرب کوو خو که وغواړو چې کوچنی واحد په غټ واحد بدل کړو نو په شپیتو یې تقسیم کوو ډېر آسان مطلب دی یعنی که اوس وغواړو چې دغه ثانیې په دقیقو بدل کړو نو څه کوو دا په شپیتو تقسیموو فرضاً موږ ته وویل شي چې 600 ثانیې 100 دقیقې کېږي نو دا په شپیتو تقسیموو او ځواب یې چې هر څه و هماغه موږ ته مطلب دی یعنی یو شپږ او بیا هم دې سره خلاص پاتې شو 10 یعنی زموږ ځواب دی 10 دقیقې سمه ده هیله لرم چې طریقې سره اشنا شوي وای سوالونه اوس لاندې شکل کې حل کوو دا یوازې د فورمولې او طریقو مخکتنه وه لومړی مثال راکړل شوی دی چې 40 درجې 100 دقیقې کېږي ګورئ هلته یې ګورو چې درجه نسبت پر دقیقې غټ واحد دی اوس فکر وکړئ چې موږ د کوم واحد نه کوم واحد ته ځو آفرین د غټ واحد نه کوچني واحد ته ځو نو په دې صورت کې له ضرب څخه ګټه اخلو چې ویل دی چې 40 درجې 100 دقیقې کېږي لومړی راځو په خپله کتابچه کې لیکو چې 40 درجې یا ډي یا هم هماغه درجه مساوي ده په 40 درجې سره او زموږ څخه یې څه غوښتل دي منټ یا ام نامعلوم دی نو په کومه طریقې سره یې حل کوو په دا طریقې سره چې 40 د شپیتو سره ضرب کوو دا ولې چې غواړو درجه په دقیقه بدله کړو او درجه نسبت د دقیقې نه غټ واحد دی او باید د شپیتو سره ضرب شي 40 چې د شپیتو سره ضرب کړو زموږ ځواب دی 2400 نو د دې پوښتنې ځواب دی 2400 دقیقې مطلب دا چې 40 درجې 2400 دقیقې کېږي دویم مثال 2400 دقیقې 100 درجې کېږي حال اوس ګورو چې دقیقه نسبت پر درجه کوچنی ده نو په دا صورت کې موږ د کوچني واحد څخه غټ واحد ته ځو نو کله چې غواړو د کوچني واحد څخه غټ واحد ته لاړ شو نو څه کوو نو هماغه واحد پر شپیتو تقسیم کوو ګورئ پوښتنه راکړې ده چې 2400 دقیقې 100 درجې کېږي یعنی 100 درجې کېږي 2400 دقیقې 100 درجې کېږي 2400 دقیقې راکړي درجه نه ده دقیقه په درجه بدلوو نو دا په شپیتو تقسیم کوو ځکه درجه د دقیقې نه غټه ده او که غواړو چې کوچنی واحد په غټ واحد بدل کړو نو تقسیم کوو دا خبره باید په یاد ولرئ 2400 تقسیم پر شپیتو صفر د صفر څخه خلاص پاتې شول 240 پر شپږو او یو په شپږ کې هم شپږ کېږي او څلور په شپږ کې هم څلرویشت کېږي او صفر هم خپله لیکو 40 نو د دې پوښتنې ځواب دی 40 درجې هیله لرم چې په دا مثال هم پوه شوي وای درنو ملګرو که تاسو په دا مثالونو باندې نه پوهېږئ نو تاسو تشویش مه کوئ ویډیو بیا هم د سر نه وګورئ او که بیا هم پوه نه شوئ موږ په چپتر او کتابو باندې کار کوو او چپتر جوړوو چې په هغې کې ټول مثالونه په تشریحي بڼه حل کوو حتی موږ تر 50 او 100 مثالونو پورې نو هیله لرم چې د چپتر تر راتلو پورې په تمه اوسئ او که پوه نه شوئ ویډیو څو ځلې وګورئ نو انشاءالله تعالی پرې پوهېږئ دریم مثال 80 درجې 100 دقیقې کېږي 80 درجې 100 دقیقې کېږي ګورئ درجه یې راکړي په دقیقه یې بدله کړئ غټ واحد په کوچني واحد بدل کړو نو څه کوو آفرین د شپیتو سره حساب کوو هلته ګورئ دقیقې یا درجې څو دي 80 څه نامعلوم دي دقیقې نو دغه دقیقه چې ده وبخئ درجه چې ده دا د شپیتو سره ضرب کوو ډي ضرب په شپیتو کې په نتیجه کې د ډي خپل قیمت وضع کوو د ډي خپل قیمت څو دی 80 وضع کوو او شپیته قانوني قیمت دی هماغلته به وي 80 چې د شپیتو سره ضرب کړو 4800 ځواب دی
یعنی 80 درجې څو دقیقې کې 4800. څلورم مثال دی چې 8 دقیقې څو ثانیې کېږي. اوس بیا هم ویلې چې 8 دقیقې څو ثانیې کېږي. فکر مو وي موږ د کوچني واحد نه غټ واحد ته نه ځو چې تقسیم کړو، بلکې د غټ واحد نه کوچني واحد ته ځو، یعنی دقیقه نسبت پر ثانیه غټ واحد دی. نو په دې لحاظ موږ بیا هم څه کوو، د ضرب څخه ګټه اخلو. ګورئ دقیقې یا منټ څو دي؟ 8 دقیقې دي، او ویل چې په ثانیو بدل کړئ، یعنی سکند نامعلوم دی. نو ام د شپېتو سره ضربو، ام ضرب په شپېتو کې، په نتیجه کې د ام خپل قیمت وضع کوو. د ام خپل قیمت څو دی؟ 8 وضع کوو، او شپېته چې قانوني قیمت دی خپله به وي. نو 8 د شپېتو سره ضربو، زموږ ځواب دی 400. درنو ملګرو دا د مثلثاتو د نن ویډیو پای. نو موږ په خورا زحمت سره خوري وباسو چې ډېر ښه مواد تاسو ته جوړ کړو، او دا لومړنۍ ویډیو وه. هیله لرم چې نور درسونو کې هم زموږ سره پاتې شئ، او دې لپاره زموږ نور درسونه ترلاسه کړئ زموږ د یوټیوب چینل حتما در سره سبسکرایب کړئ، او د بیل آیکن نښه هم ورسره ووهئ، په دې لحاظ چې نوې ویډیو تر ټولو مخکې تاسو ته ورسېږي. او همدارنګه که غواړئ چې کتابونه او چپټر ترلاسه کړئ زموږ د ټلګرام چینل سره جوین شئ. او بیا هم یوه نړۍ مننه ستاسو له لیدو اورېدو او